الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Penzama sipara da Suratul Nisa سلویشتم نمبر آیت دے. مخکینو آیاتونو کی دا کم زنانو سره نکاح کول جایز ندی دا غیر ذکر وشو چې دا پلار چې کومه بیبي وي دا غیر سره نکاح کول دا حرام دا جایز نه دا. دا شان د میاندو سره د نونو سره خويندو سره د تروریانو سره او روغانو سره خورزیګانو سره رضای مندو خويندو سره او دا شان د خواخیانو سره چې کومه پرکټي وي د اغه د میاندو سره کله دخول شوی نو دغه پرکټو سره بیا نکاح کول هم جایز دا نه ده. د خپل انګور سره نکاح کول دا جایز نه ده او دوه خويندې په نکاح کې جمع کول په یو ځل باندې دا هم جایزه ده نه دي. اوس دلته د هغه زنانه سره نکاح کول هم حرام چې هغه د بل چا په نکاح کې وي. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم هغه شادي شده زنانه واده شوی زنانه محصنات چې واده شوی د یو کس په نکاح کې وي نو د بل سړی سره وس د دې نکاح دا جایز نه ده، دا حرام ده تر څو پورې چې دا رقم خاون په نکاح کې دا دی ول طلاق نه ورکړي. هغه کو دا خاون ول طلاق ورکي د عدت تیر شي او بل سړی ور سره بیا نکاح کوي نو بیا خو جایز ده. خو کو په نکاح کې دا د نکاح نه وتل نه ده یا په عدت کې دا طلاق ورکړل شي عدت کې نو بیا د بل لپاره نکاح کول دا جایزه ده نه دي. الله تعالی وی والمحصنات من النساء اغا واده شوی د زنانونه دا حرام کړل شي دي الا ما ملکت ايمانكم مگر اغا چې مالکان شوی خیلا سنستاسو. دلته مراد د حربي کافر منکوحه ده. یو داسې ملک دی حربي کافران هغه کافرانو ته ویل کېږي چې هغه د مسلمانانو په ملک باندې حمله کړي مسلمانانو باندې حمله کړي نو دغه کافرانو ته ویل کېږي حربي کافران. نو خامخا جنگ کېږي نو جنگ کې با مسلمانان دابم گرفتار کېږي دغه شان کافران هم چې گرفتار کېږي نو د کافرانو د خزي هغه گرفتار شوي نو دا وس د دې بیا درې طریقو کار دی. یا دا چې مثلا د مسلمانانو نه با څه کسان گرفتار شوي دغه په مقابله کې د آزاد کړل شي اغي به مسلمانان آزاد کی تاسو د اغوی چې کوم کافران قید شوي دي هغه آزاد کی او یا دا فاما من یا احسان سره وکړه دا سفری آزاد کا او یا چې د فدیه واخلا بیا چې هغه آزاد کا. حکم مثلا نو د کافر په مقابله کې هغه یعنی د مسلمان په مقابله کې هغه آزاد نکي فدیه ته ناخلي او احسان ته نه کې نه آزاده نو کو داسې زنانه د کافر را لدی ته به ویل کېږي وینځ او داغه طریقه کار بمداو چې امیر با بیا داسې طریقه وکړه چې دا مال غنیمت نو په خیلاس کې به دا وینځونی ولا او بس
یو مجاهد ته چې دا ورکړه هو دا ستایسه شو هغه په خپل لاس کې چې دا حاصل کړه نو ما ملکت ایمانکم چې تاسو خیل اسونه دای مالکان شي هو کو هغه په خیل اس کې نیولم نه خو بس داغه پنوم باندې کړه داغه ویند شو بس دا داغه مالک شو او باز کارون لکه کارونه هغه خلک په خیل اس باندې کوي لکه مثلا روټي خولل دي دا خلک په خیل اس باندې چې دا کوي یا نور داسې خکارونه او چې کوم دا دغه کارونه لکه استنجا شو یا پوزه پاکول وغیرہ نه خلک په لاس باندې چې دا کوي نو والمحصنات هغه شادي شوده زنانه د حرام دي من النساء د زنانونه الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شي خیلاسونه ستاسو نو دا حرام دي کافر دي حربي کافر دي د هغه سره تا جنگ وکړو دغه خزه دی راوستله نو دا وینځ شو وس دا خبر استبراء الرحم چې کله دغه د محوره تیر شي نو چې دا بالکل صفا شي نو بیا دا ستاره لپاره کو نکاح ور سره کړي نه دا ستا وین در ستاره لپاره بیا جایز ده او کتاب الله دا د الله حکم دی علیکم پتا سبحان واحل لكم ما وراء ذلكم دا کوم زنانه ذکر کړل شي وای دا حرام دي د دین علاوه چې څومره زنانه دي نو د هغه سره نکاح کول دا جایز دي دا حلال دي واحل لكم او جایز دي تاسو لپاره خو په نکاحن په نکاح سره دا څنګه ما وراء ذلكم هغه چې سوا دغه مذکورونه دي علاوه دغه ذکر کړل شو نه دي خدا څو ان تبتغوا چې تاسو به طلب کوئ به اموالکم په خپل مالونو سره مہر به الله ورکوي او دا به وختي نه ځکه نکاح موقت د دینه من راغلی دا د نکاح متعی د دینه د خیبر په مقام باندې چې دا من راغلی دا جایز نه دي هو نکاح به دا به مؤبد وي دا همیشه لپاره او مہر بچی دا ورکی دغه ته نکاح ویل کیږي هو میاشتې د پاره شپې د پاره هفتې د پاره دغه ته نکاح نه ویل کیږي دغه ته ویل کیږي زنا دا جایز نه دي انت وته چې تاسو طلب کوي به اموالکم بخپلو مالونو سره محسنینا پداس حال کې چې نکاح کوونکی به وي د نکاح اراده بموي صاحب د جلالین متزوجین چې نکاح کوونکی وي غیر مصافحین چې نه وي شهوت پوره کوونکی نو صاحب د جلالین غیر زانین زنا کوونکی بنی وي نو فمستمتعتم پس هغه چې تاسو پیدا حاصلوي به هغه سره منهن د زنانونه نفعاتهن پس تاسو ورکوي دوی ته اجورهن د دوی مہرونه فریضه مقرر شوی کوم مہر دی الله مقرر کړي نو شریعت کې زمونږ د احناف په نسبت کم سے کم مہر دا 10 دراهم دي او د جابر رضی الله تعالی عنہ حدیث دی چې د 10 دراهم نه کم مہر دا نشته اوس دا حساب وختي مونږ کاو تقریبا دا 8000 روپے چې دا جوړیږي یعنی 8000 روپے درې تولې چاندي د 10 دراهم نه تقریبا دا جوړیږي او په 2800 مخکې 2700 اوس 28 کوشه په دې باندې یو توله ده نو چې حساب وکړو نو دا 8000 یا څه د پاسه 8000 روپے چې دا مہر شرعي دی د دینه به کم نه او بره چې څومره یې دا څه مقدار بیا نشته خو کم سے کم مہر دا چې هغه 10 دراهم دا جوړیږي فآتوهن پس تاسو ورکوي دي ته اجورهن د دوی مہرونه فریضه مقرر کړل شوی ولا جناح علیکم او نشته څه ګناه پتا سو باندې فيما تراویتم فاغه کمی زیاتی کې چې تاسو راضی شي به پاګه سره من بعد الفریضه ورست د مہر مقرر وس مہر مقرر شو او به کې کمی زیاته د کې دي بده کې څه ګناه نشته دي ان الله بشک الله تعالی چې دي کان علیما بفها حکیمه حکمت والا ان الله په هر کال کې د حکمت دی والمحصنات او حرام کړل شوی دي وعده کړل شوی زنا وعده کړل شوی من النساء د زنانونه اندازو سره نکاح کول دا حرام دي الا ما ملکت ایمانکم مگر هغه چې مالکان شوی تاسو خیلاسونه کتاب الله دا حکم د الله دی علیکم پتا سو باندې واحل لكم او جائز دي تاسو لپاره یعنی په نکاح سره ما وراء ذلكم اغا چې علا وعدتي مذکورون دي
تبتغوا دا چې تاسو طلب کوي بی اموالکم پخپل مالونو سرا محسنین پداسی حال کی چې نکاح کون کی بی وی غیر مصافحین او چې نبی شهوت پورا کون کی نبی زنا کون کی فمستمتعتم پس اغا چې تاسو نپا اخلی پیدا حاصلوی بیهی پاغی سرا منهن د دې زنانونا فآتوهن پس تاسو ورکوي دویتا اجورهن د دوی مہرنا فریضة خامخا یا فریضة مقرر کړل شوی ولا جناح علیکم او نشتره څه ګناه پتا سو باندې فيما فاغا کمیزیات کی تراویتم چې تاسو راضی شي به پاغه سرا من بعد الفریضه ورستا د مہر مقررنا ان الله بشک الله تعالی چې دی کان علیما دفها حکیما حکمت والا والمحصنات او حرام کړل شوی دی شادي شودا من النساء د زنانونا وعده والا د زنانونا الا ما ملکت مگر اغا چې مالکان شوی ایمانکم خیلا سنستاسو کتاب الله داد الله حکم دی علیکم پتا سو باندې واحل لكم او جائز کړل شوی دی تاسو د پارا په نکاح سره ما وراء ذالکم اغا چې علاوه د دې مذکورونه دي ان تبتغوا دا چې تاسو طلب کوي به اموالکم پخپل مالونو سره یعنی دا غوی مہر ور کوي محسنینا پداس حال کې چې نکاح کون کی وی وی یا پداس حال کې چې پاک دامنی حاصلون کی وی وی غیر مصافحین چې نبی شهوت پور کون کی او نبی وی زنا کون کی فمستمتعتم پس اغا سوچ تاسو نپا حاصلوی بیهی پاغی سرا منهن د دې زنانونا فآتوهن پس تاسو ورکوی دویتا اجورهن د دوی مہرنا فریضه مقرر کړل شوی ولا جناح علیکم او نشتره څه ګناه پتا سو باندې فیما فاغا کمیزیات کی تراویتم چې تاسو راضی شئ به پاغه سرا من بعد الفریضه ورستا د مہر مقررنا ان الله بشکل تعالی چې کان علیما دفها حکیما حکمت والا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سميع السماء رب العالمين فرفور عمل کول توفیق راکي الله د دنیا او آخرت دعا خوشالي نه راکي الله د غمونو مصیبتونو تکلیفونو موږ محفوظ کی الله څومره قرضداري الله دغه قرضونو خپل خزانو غیبونه پوره کی څومره محتاج دی الله دغه د محتاجانه چې دغه ختم کی الله د خلکو د احتیاج نه موږ ټول مسلمانان چې هغه وساته او یا الله څومره دغه د مسافر د ډکه موږ خپل کورونو ته راولي خپل کورونو کې ورته حلال رزق چې دا ورکي او یا الله د دین خدمت زموږ په اعلی پیمانو سره واغستل کی د خپل دین سره موږ چې وابسته ساتي الله په عرش مع الله باندې موږ قبولیت فیصله چې هغه وکي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علیه